ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ته تعالی دې چې تاسو په ټول راته روغ جوړه د صحت جامې ومرتن وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره د بي ټي سي او همدارنګه د مهمو کوینونو په هکله له تاسو سره معلومات شریکم. هغه کوینونه چې تاسو د کمنټ له لارې د هغه د تحلیل غوښتنه کړې وه او د دې سربیره ځینې نور مهم کوینونه دي چې موږ کولی سو هغه له ځان سره واخلو او د اوږدمهال لپاره یې له ځان سره وساتو. او یو خوشخبري چې ما په ټلګرام چینل کې هم د دې یادونه کړې وه، هغه د بي ټي سي ایم ای په نوم باندې یوه کرښه ده چې دا په دغو ټریډینګ ویو کوم اپلیکیشنونه چې دي په دغه کې څه نه څه ستونزه لیدل کېږي. مخکې مې یادوري کړې وه هغه د ټریډینګ ویو اړونده چې کوم ما کورسونه ورکړي وو او د دې ترڅنګ د ای ایم ای کرښو په هکله ما کوم کورسونه ورکړي وو، ویډیوګانې په چینل کې ستا کولی شئ د هغه له لارې وګورئ. په هغه کې هم همدا ستونزه وه، ای ایم ای کرښه په صحیح ډول باندې ایم ای کرښه ایم ای په نوم باندې یوه کرښه ده، په صحیح ډول باندې 200 ایم ای کرښه په صحیح ډول باندې نشي ښکارېدلی. نو اوس خوشخبري د بي ټي سي لپاره دا ده چې شاید بیرته د همدې کرښې څخه پورته خواته لاړ شي، خو دغه کرښه په کوم ځای کې قرار لري او آیا امکان لري چې له دې ځای څخه ښکته لاړ شي؟ دغه ټولې هغه پوښتنې دي چې موږ باید د ویډیو په دننه کې دغه ته ځوابونه ووایو. نو راځو ویډیو پیلوو. ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د دې ترڅنګ که چیرته زموږ ټلګرام چینل ته نوي راغلي یاست نو کولی شئ زموږ سره جوین شئ او مهم معلومات لاسته راوړئ. راځو ویډیو پیلوو. دا د بي ټي سي یا بیټکوین چارت ده. اوس مهمه مسله په بي ټي سي یا بیټکوین کې دا ده چې ما له تاسو سره معلومات شریک کړي وو. بي ټي سي له ایم ای 200 کرښې څخه پورته خواته پمپ ترسره کړی وو. ای ایم ای 200 کرښه چې د ځینو سایټونو له لارې ما د هغه اړوند معلومات وکتل د 55,515 یعنې دغه وروستی دغه ځای چې دا ایم ای 200 کرښه ده، له دغه ځای څخه بي ټي سي پورته خواته حرکات ترسره کړی ده. دا یوه ډیره خوشخبري ده د بي ټي سي لپاره. عموما په دغه ځایونو کې هم همدغسې ورته پیښې ترسره سوي وي. ایم ای کرښې څخه بي ټي سي پورته خواته حرکات ترسره کړي وي، لکه دغه ځای څخه تقریبا دغسې دغه ځای څخه دغه ځای څخه دا د ایم ای 200 کرښه ده. نو دا مهمه کرښه ده د بي ټي سي لپاره. په اوږدمهاله توګه د بي ټي سي لپاره قوي کار کوي او کېدلی شي له دغه ځای څخه پمپ رامنځته شي. نو نن ورځ هغه تحلیل چې ما په تیرو ورځو کې یا له شپږو میاشتو راهیسې زه د هغه اړونده له تاسو سره معلومات شریکومه، نن ورځ بیا وایم د بي ټي سي لپاره رینج ممکن د 40,000 ونه اوسي، یا مثال تر 45,000 پورې را نسي، تر 8,000 پورې را نسي. دا یوه خوشخبري ده د بي ټي سي لپاره. لامل یې دا ده چې ایم ای کرښه د یو قوي سپورټ په توګه اوس کار ترسره کوي او ممکن بیرته له همدغه ځایونو څخه چې 54,000 ده، یعنې وروستی ټارګیټ ممکن 54,000 او د 58,000 ترمنځ، دا به یوه ښه ساحه واوسي چې موږ پکې بي ټي سي یا بیټکوین واخلو. یا د دې ترڅنګ نور ایتھیریم مهم کوینونه چې ما یادوري په تیره ویډیو کې هم کړې وه، د دې ترڅنګ پخوانیو ویډیوګانو کې مې هم یادوري کړې وه او نن به هم ځینې کوینونه در سره شریکومه. نو اوس زموږ او تاسې لپاره رینج ساحه د بي ټي سي لپاره چې شاید د همدغو ځایونو ترمنځ رینج ووهي، نو هغه به دغه ساحه واوسي 80,000 پورې. دغسې بي ټي سي یا بیټکوین لکه مخکې چې ما یادوري کړې وه، بي ټي سي به له 40,000 یا 50,000 پورې راځي. اوس امکان لري چې له دغه ساحې څخه بیرته پمپ رامنځته شي. یعنې دا د ټولو لپاره خوشخبري ده. ولې په اوس وختونو کې نه، ممکن رینج ډیر ووهي. زه دا نه وایم چې بول مارکیټ ته موږ داخل سو، نه، یوازې دومره یادوري کومه چې ممکن موږ په سپټمبر کې یا په مثال په نورو راتلونکو میاشتو کې، تقریبا په راتلونکو 2-3 میاشتو کې چې مخکې ما یادوري کړې وه، ممکن موږ دغه ساحې وګورو. اوس وایم چې ممکن موږ په دغه ساحه کې رینج وګورو
تقریبا د 50,000 د 54 یا د 52,000 او 80,000 ترمنځ رینج وګورو. یعنی هغه ټارګټ چې ما ټاکلی یو هغه ته نږدې ما ویلي چې ممکن بي ټي سي تر 50,000 او 40,000 پورې راسي. یعنی لومړنی کس چې د دې اړوند ما په اولو وختونو کې تاسو ته یادوري کړې وه، موږ تقریبا په دغه ځای کې وو چې ما ویلي وو بي ټي سي به تر 50,000 یا 40,000 پورې راځي او هماغسې اوس وګورئ 1,14,000 څخه بي ټي سي راغی تر 50,000 پورې بي ټي سي ډراپ وکړ. اوس مهال امکانات د دې هغه څه چې د تحلیل له مخې ښه نتیجه ورکوي د هغه د معلوماتو پر اساس باندې امکان لري چې د بي ټي سي د 80,000 او 52,000 ترمنځ رینج ووهي او له هغه وروسته قرار پورته خواته حرکات وکړي او یو نوی های په راتلونکو میاشتو کې جوړ کړي. خو دا د اوږدمهاله سرمایه ګزاري لپاره دا خبره ما وکړله چې ممکن له دغه ځای څخه پمپ وکړي او قرار مخته لاړ شي. یعنې په یوه ورځ کې امکان نه لري، په یوه میاشت کې، په 2 میاشتو کې، دا د 2 میاشتو کار نه ده. خو په راتلونکو 2 میاشتو کې ممکن موږ په دغه ځایونو کې رینج وګورو د بي ټي سي لخوا په همدغه ساحو کې رینج ووهي او له هغه وروسته پورته خواته حرکات ترسره کړي. نور د بي ټي سي اړوند تحلیلونه ما ډېر درسره شریک کړي، هغه اړوند نور نه غږېږم. راځو موږ نورو کوینونو ته. ایتیریم په هکله عیناً همدغسې ده، که چېرته بي ټي سي دغه کرښه هولډ کړي امکان ډېر ده، اول خو ډېر امکان شته چې هولډ یې کړي. که چېرته همدغه امکان صحیح ثابت څه ایتیریم به هم قوي پمپ له همدغه ساحو څخه 1300 2000 دغه ساحو څخه قوي پمپ ترسره کوي. نور ایتیریم یو ځل بیا تاسو ته وګورم ځکه مهم کوین ده. نو ایتیریم تقریبا دغه سپورټ کرښه چې په تېرو ویډیو کې ما ټاکلې وه، نو ممکن اوس لپاره د 1500 او د 1900 ترمنځ دغه به رینج څخه اوسي، یا که ډېر لاندې راته د 1400 یا 14,500 او د 1800 یا 1900 پورې د رینج څخه اوسي او له هغه وروسته به پورته خواته حرکات ترسره کوي. یا مثال کېدلی سي د ویک په شکل باندې لکه څه ډول په تیر کې دغسې یو څه پیښ شوي وو تر دغه 1490 پورې راسي، نو دغسې یو ویک ترسره کړي او له هغه وروسته پورته خواته لاړ شي. خو عیناً ټول حرکتونه زیاتره وخت د بي ټي سي یا بیټکوین پورې تړلي دي. او همدارنګه ځینې کوینونه وو چې ملګرو د تحلیل غوښتنه کړې وه، ډاټ یو اس ډي ټي یا ډاټ کوین چې ورته ویل کېږي، په تېرو وختونو کې قوي پمپ ترسره کړی و. دا ډېر پخوانی تحلیل و چې ما کړی و، مخکې هم د بي ټي سي د ډراپ څخه مخکې هغه ډراپ چې دلته 10 میلیارد ډالر لیکویډیشن رامنځته سوی و، که په یاد مو وي ډېر یو قوي ډراپ رامنځته سوی او ډېر کوینونه د همغه ډراپ له امله یعنې آل ټایم های لو ته دوی تللي وو، تر ټولو ټیټې نقطې ته رسېدلي وو. د هغه هم دا تحلیل مخکې و. ډاټ کوین له هغه وروسته چې زه مصروفه شومه او ډاټ کوین پروژه کمزورې شوله، ما بیا د هغه تحلیل نه ده کړی. نو اوس به راسو د هغه نوي تحلیل ته چې په نوي تحلیل کې څه شی کولی شي راتلونکو ورځو کې یا هفتو کې. که چېرته وګورو ډاټ کوین تر ټولو لو برخه یعنې د لیست کېدو په ورځو کې تقریبا 1.29 وه. اوس که چېرته وګورو ډېر یو قوي ډراپ رامنځته شوی په ډاټ کوین کې. د پروژې یو څه ضعیفه مدیریت له امله هم ډاټ کوین خرابه شوی ده او کوم خاص حرکات نشي ترسره کولی. اوس که چېرته وګورو د رینج په ساحه کې ده، ګورئ د ډېر وخت راهیسې د کمو قیمتونو ترمنځ رینج وهي. ګوره له دغه ساحې 0.93 او 0.8 ترمنځ امکان لري ډیر ډراپ پکې ونه ګورو. په ډاټ کوین کې $0.5 پورې شاید راسي او له هغه وروسته د بي ټي سي په حرکات کولو سره پمپ رامنځته شي. خو لنډمهالې ډول باندې مهم زما په نظر باندې مهمه د ريزسټنس لیول یا د مقاومت کرښه به
دا ټرین لاین واوسي د ډاټ کوین لپاره. که چیرته ډاټ کوین دغه ټرین لاین ماتوي نو امکان لري مونږه په ډاټ کوین کې تر $3 پورې پمپ وګورو. یعنی اوس لپاره ممکن د همدغه ساحو ترمنځ رینج وهي. اول خو کېدای شي دغسې یو حرکات ترسره کړي، دغسې داسې یو څه لاندې راسي، دغسې حرکات ترسره کړي، رینج ووهي عیناً د بي ټي سي سره هممهاله. هغه وروسته کله چې دغه بریک کېږي نو امکان لري لومړی ټارګټ به دغه ساحه واوسي، تقریبا $2.3. هغه وروسته بي ټي سي خو له دې وروسته ممکن ورو په ورو بولیش مارکیټ ته روان اوسي. نو امکان لري چې دغه کوینونه هم دغسې ورو ورو حرکات ترسره کړي او لنډمهال لپاره تر $5 شاوخوا پورې لاړ شي. اوس لپاره زما په نظر باندې د ډاټ کوین لپاره په لنډمهال ډول باندې ټارګټونه 2.3 همدارنګه 3.6 یا $3.5 شاوخوا او له هغه وروسته دغه ټارګټ د ډاټ کوین لپاره مهم ده، ضروري ده چې کېدلی شي تر همدغه ځایونو پورې لاړ شي. نور په اوږدمهاله توګه موږ که چیرته دغه ساحه کې داسې یو ټرین لاین رسم کو، تقریبا یا په دغه ساحه کې که چیرته ټرین لاین رسم کوم یا دا ټرین لاین مات شي یا ورې دلته هم ټرین لاین رسمو. نو که چیرته په اوږدمهاله توګه دغه ټرین لاین بریک کېږي، تقریبا دغه ساحه په 3.19 کې قرار لري. نو 3.19 پورې که چیرته دغه ټرین لاین بریک کېږي او دلته بریک اپ سټرکچر هم رامنځته کېږي په دغه ساحه کې بریک اپ سټرکچر هم رامنځته کېږي، دغه ساحه چې تاسو ته ښکاري، نو بیا امکان لري یعنې دا قیمت په څو کې ده تقریبا $4.5. نو بیا امکان لري چې موږ دغه ساحې هم وګورو، $9 لس $11 یا تر $12 پورې هم دغه ساحې وګورو. ولې دا په اوس وختونو کې امکان نه لري چې په نږدې وختونو کې دغه څه پیښ شي. امکان لري که چیرته سیزن شروع کېږي په همغه وختونو کې تر دغه ځایونو پورې لاړ شي. قوي پروژه ده، ولې ټیم په اوس وختونو کې کمزوری شوی ده نظر پخوانیو وختونو ته. نو امکان لري لنډمهاله ټارګټونه همدغه واوسي. که چیرته دغه ساحه بریک کېږي، چینج اپ کرکټر رامنځته کېږي، دغلته چې دا ټرین لاین ده دغه بریک کېږي 3.9 کې، نو بیا امکان لري تر $11 پورې هم د دې قیمت پورته خواته لاړ شي. او بل یو کوین اواکس، دا یو قوي پروژه ده، AVX ده. اویکس د کوین په هکله ما مخکې هم معلومات شریک کړي وو چې کولی شئ هغه کسان چې په اوږدمهاله توګه سرمایه گذاري وکړئ نو کولی شئ یو دغه کوین د ځان لپاره انتخاب کړئ. د اواکس کوین له تیرو څو هفتو راهیسې په همدغه ساحه کې رینج وهي، یعنی تقریبا ما دلته د هفتوار ټایم فریم څخه استفاده کړې، $7 څخه تر $5.8، یعنی د همدې ساحې ترمنځ رینج وهي. زما خپل فکر باندې دلته راځو یو څه ورځني ټایم فریم څخه هم استفاده کوو. ښه، دا د واکس ورځنی ټایم فریم هغه چارټ ده چې تاسو ته ښکاري. زما خپل نظر دا دی چې شاید له ډیر وخت لپاره لکه بي ټي سي چې رینج وهي، دغسې اواکس کوین هم په همدغه ساحه کې رینج وهي. یو څه به زه دا ساحه ورته زیاته کړم $5.5 او تقریبا دغه ساحه په څو کې ده $7.2 $7.2 نه تقریبا $7.11 یا 2. نو زما په نظر باندې شاید اواکس یا ایوالانچ چې هم ورته ویل کېږي دغه ساحو ترمنځ دغسې یو رینج وهي. دغسې
هغه وروسته چې کله دغه بریک کېږي په دغه وخت کې به بي ټي سي هم خپل دغه د رینج ساحه بریک کوي او له هغه وروسته به پورته خواته حرکت ترسره کوي. نو دغه به هغه ساحه وي چې موږ پکې ایوالانچ یا ایواکس دغه کوین له ځان سره واخلو. د دې لپاره ټارګټونه زما په نظر باندې یو څه لوړ دي. ښه کوین ده، ښه پروژه ده، کولی شي ښه پمپ ترسره کړي. که چیرته دغه بریک کېږي نو په ډاډ سره ویلی سم چې ممکن دغه ساحه هم بریک شي. دغه ساحه چې تاسو ته ښکاري د $10 $11 په منځ کې دغه ساحه هم بریک کېدلی شي. په السیزن کې احیانا که چیرته السیزن رامنځته کېږي نو امکان لري د دې قیمت ډیر لوړ لاړ شي. دا یو قوي پروژه ده، کېدلی شي قوي پمپ هم پکې رامنځته شي. زما په نظر باندې تر دغه ساحو پورې تګ یو ادنا څه شی ده چې زه د دې پروژې په هکله ووایم تر $15 $40 پورې په اسانۍ تللی شي. یعنې که چېرته موږ دا په $6.5 یا په $5 کې واخلو نو په 40-50 کې خرڅوو، دا به وړه خبره نه وي. آل ټایم های د اوس لپاره د زیاتره کوینونو لپاره ډیر یو معجزه‌ایي خبره ده چې زه ووایم کېدلی شي آل ټایم های ترسره کړي. نو زما په نظر باندې امکان شته چې تر دغو ساحو پورې هم راسي، تر دغه ساحو پورې 80 شاوخوا پورې. خو په سیزن کې ولې په نږدې وختونو کې که چېرته زه ووایم یعنې په راتلونکو څو میاشتو کې، دا خو د کلونو خبره ده، د راتلونکو څو میاشتو لپاره که زه ووایم نو یو ټارګټ خو دغه $10 ده، د هغه ترڅنګ $14-14.5 ده او له هغه وروسته ټارګټ $22 ده. یعنې په کېدلی چې په راتلونکو څو میاشتو کې دغه ټارګټونه ووهي د ایوالانچ یا ایواکس کوین. او بل چې ده نیر کوین ده. نیر دا هم یو قوي پروژه ده، خو له ډیر وخت راهیسې کوم خاص لوی حرکت پکې نه رامنځته شوی. دا تحلیل هم په هماغه وختونو کې ما ترسره کړی، یعنې ډیر مخکې. دا تحلیل به شاید ما په 2015 سپټمبر کې ترسره کړی وي. دا هغه سپورټ کرښه وه چې ما ویلي وو موږ باید دلته نیر کوین واخلو او وساتو. که چېرته موږ په دغه ځای کې هم اخیستی وي تقریبا، یعنې په دغه ځای کې $1 یا $1 یې وښیه، $1 نه تقریبا تر $3 پورې د دې قیمت تللی و. اوس وختونو کې څه پیښیدلی شي د نیر کوین لپاره؟ بیا هم همدغه سپورټ کرښه دغسې یو سپورټ کرښه ده. دا سپورټ کرښې کېدلی شي تر دغه ځای پورې هم راسي، تر دغه ځای پورې هم راسي، یعنې 0.8 $1. خو اوس د دې قیمت څه ناڅه لوړ ده. امکان که چېرته بي ټي سي ډېر ډراپ ونه کړي، هغه څه چې موږ تحلیل کړو امکان لري له دغه ساحې څخه 1.18 یا $1 څخه دغسې رینج ووهي تر همدغه ساحې پورې، تر $1 تر $1.5 او 1.98 یا $2 پورې، یعنې د $1 او د $2 د رینج په ساحه کې کولی شو موږ نیر کوین واخلو او د اوږدمهال لپاره یې له ځان سره وساتو. ګورئ دا هره پروژه چې زه تاسو ته ښیم لنډ مهال باندې زه نه غږېږم، د دې لپاره چې موږ په سپاټ باندې تمرکز ده. نو د اوږدمهال لپاره هغه پیسې چې موږ سره اضافه ایښي وي هغه راواخلو، په دغو کوینونو کې سرمایه ګزاري ورباندې وکړو. لنډ مهال لپاره له دغه ساحې کې چېرته پمپ یا رینج ووهي له دغه ساحې د بي ټي سي سره هم مهاله کېدلی شي پمپ رامنځته شي. لومړني ټارګټونه به بیا $3. دغه ساحه په ډیر اطمینان سره ویلی سم دغه ساحه بریک کېدلی شي $3.5 ساحه، بیا به ټارګټونه دغه ساحه واوسي $2 او $1.5. یعنې دا یو څه منځمهاله فعلا د دې نیر کوین لپاره. اوږدمهال لپاره که چېرته دغه ساحه بریک شي او یا دلته دا ټرین لاین موږ رسم کو دغه ساحې پورې راځي، امکان لري اول خو تر دغه ځای پورې راسي. که چېرته دغه ټرین لاین بریک کېږي اول خو امکان لري چې په منځمهاله پلان کې د دغه نیر کوین قیمت دغه ځای پورې راسي.
له هغه وروسته که چېرته دغه بریک کېږي اطمیناني ډول باندې ویلی سم کېدلی سي دغه هاریزنټل سپورټ کرښه هم بریک سي او له هغه وروسته موږ تر دغه ساحې پورې پمپ وګورو. خو دا به په کوم وخت کې کېږي؟ دا به په آل سیزن کې کېږي. دا په دغو وختونو کې امکان نه لري کله چې د بي ټي سي ډامیننس ډراپ وکړي الټ کوینونه به یو قوي پمپ په الټ کوینونو کې رامنځته سي. نو لنډمهال لپاره زموږ تاسې ټارګیټ نهایي ټارګیټ $6.5 کېدلی سي چې تر دغه ځای پورې راسي. اوس لپاره هم یو ښه ساحه ده چې موږ پکې نیر کوین واخلو او بل چې دا سی کوین ده. د دې اړوند ما ډیر مخکې معلومات ورکړي او ما ویلي وو چې یوه قوي پروژه ده. ولې بازارونه چې کله ډیر خرابه سول هغه وروسته سی کوین هم خپل هغه ارزښت له لاسه ورکړ او ډیر لاندې خواته راغی. یعنې تقریبا هغه خپل لوی سی جوړه کړې وه په اولو وختونو کې تقریبا 2023 کال کې دغه څخه هم لاندې راغی. 0.090 لو وه، اوس 0.041 کې چلیږي د دې قیمت. اوس لپاره څه امکان لري؟ د اوس لپاره عیناً په هماغه شکل سره د ایولانچ او یا نیر یا دغه ځینې نور کوینونه بي ټي سي د هماغه په شکل سره به دا هم په همدغه ساحه کې رینج وهي. په همدغه ساحه کې به رینج وهي، یعنې که راغورځي تقریبا 0.8 یا 0.15 او همدارنګه د 0.015 دا به هغه ساحه واوسي چې موږ پکې سی کوین واخلو د اوږدمهال لپاره پکې سرمایه ګزاري وکړو. دغه کوینونه کېدلی سي له نورو څخه څه نه څه ډېره ګټه موږ ته راکړي. لامل یې دا ده چې قیمت یې کم ده او کېدلی سي که چېرته مثال د دې قیمت تر $1 پورې هم ځي یو ډېره ګټه موږ ته راکولی سي، بیخي له اندازې ډېره ګټه موږ ته راکولی سي. $1 هغه ټارګیټ ده چې ما یې په هکله مخکې هم یادوري کړې او امکان لري چې $1 ټارګیټ هم ووهي او تر همدغه ځای پورې لاړ سي. خو د لنډمهال لپاره یو ټارګیټ 0.004 ده، دوهم ټارګیټ 0.14 ده او د دې ترڅنګ بل ټارګیټ 0.20 ده چې کېدلی سي تر همدغه ساحو پورې لاړ سي. د رینج څخه زه یوازې نور په هغه تخنیکونو باندې نه درڅخه کېږم. مثال EMA کرښې وګوره. EMA کرښې ما زیاتره وخت زه د موبایل له لارې ګورم او طریقې خو مې درته ښودلې دي، کولی سئ هغه تاسو خپله وګورئ. EMA کرښې وګورئ یا مهم انډیکیټرونه دي هغه وګورئ. کولی سئ ویډیوګانې ستا زما په یوټیوب چینل کې کولی سئ ټولې ویډیوګانې وګورئ. نو د رینج څخه د سی کوین لپاره همدغه کېدلی سي او له دغه ساحې څخه به بیرته پمپ رامنځته کېږي. یعنې که چېرته السیزن شروع کېږي کېدلی سي د $1 څخه هم بریک کړي، د $2 پورې لاړ سي. السیزن یو داسې یو څه دي چې هغه تاوانونه چې موږ په دغه بیر مارکیټونو کې ترسره کړي دي دغه تاوانونو موږ ته څو چنده ګټه راکولی سي. نو نیر د سی کوین هم یو قوي پروژه ده. بل راځو موږ پی پی چې د میم کوینونو د ډلې څخه ده. چېرته پی پی وګورو، پی پی کوین هم لکه مخکې ما یادوري کړې وه چې دا به تر همدغه ساحې پورې راغورځېږي. تقریبا زموږ هغه ټارګیټ یې ټچ کړی ده. اوس لپاره د پی پی کوین کوم حرکات رامنځته کېدلی سي په پی پی کوین کې؟ راځو دغه سپورټ کرښه له منځه وړو، دغلته د رینج ساحه ورته جوړو. اوس هم امکان لري تر هماغه سپورټ کرښې تر لومړۍ کرښې پورې چې ما یادوري کړې وه دغه ځای پورې امکان شته چې لاندې خواته راسي او یا که را هم نسي نو دغه ساحه یا دغه باکس به د پی پی کوین لپاره یو قوي سپورټ کرښه اوسي او په همدغه باکس کې به د ډېر وخت لپاره وچلیږي، یعنې په دغه ځای کې به د دې قیمتونه واوسي. اوس لپاره کېدلی سي مثال که چېرته لاندې خواته راته تر دغه ځای پورې هم راسي. زما په نظر باندې د پی پی لپاره دغه ساحه د رینج ساحه د 0.څو تقریبا
0 او 5 او شل او همدارنګه 0 او 10. دغه ساحه د پی پی کوین لپاره ښه ساحه ده چې موږ پکې پی پی کوین واخلو. پی پی کوین میم کوین ده، ولې د میم کوینونو په څیر باندې نه ده، ریسک ډیر کم ده، یو قوي پروژه ده او اوس مهال هم د مارکیټ کیپ له نظره په ټاپ مارکیټ کیپ لرونکو کوینونو کې قرار لري. دغه میم کوینونه ډیر یو کریزي پمپ چې موږ په انګلیسي کې ورته کریزي پمپ ویلی سو، ډیر یو دغسې یو پمپ چې د تصور وړ نه وي ترسره کولی شي. عیناً موږ راځو 2024 کال ته. 2024 کال کې تقریبا د دې قیمت 5 او 14 بیا چې کله السیزن رامنځته شو قیمت یې تقریبا یعنی که په ټوله کې د 2024 څخه وګورو تر 2024 ډسمبر، دلته څو ده 2024 فبروري، یعنی د 2024 کال په پایل سره او د 2024 کال په پای کې 2024 ډسمبر تقریبا د دې قیمت 0.00428، یعنی ډیر قوي پمپ راځي چې ترسره کړی ده. دا یو وړه خبره نه ده چې په کوینونو کې په دوغومره لوی اندازه باندې پمپ رامنځته کیږي. نو دغه کوینونه لکه چې ما چې مخکې یادوري وکړله، ګوره له دغه ساحې څخه که چېرته وګورو تقریبا 1848% پمپ پکې رامنځته شوی و او دغه پمپ څومره مودو کې رامنځته شوی و؟ تقریبا 315 یا 90 ورځې، 315 هم نه، تقریبا ما دلته له دغه ساحې څخه نیولی، زه دا صحیح موده درته وښیم، یعنی که له دغه ورځې څخه حساب کو تر دغه ورځې پورې تقریبا 292 ورځو کې 1800 یا 1900، اوس خو تقریبا 948% پمپ یې ترسره کړی و. نو دا یو کوچنی پمپ نه ده. عیناً که په همغه شکل سره موږ دغه اندازه واخلو او له دغه ساحې څخه یعنی ټیټه نقطه دغه ساحې مثال پمپ رامنځته شي، نو امکان لري آل ټایم های هم ترسره کړي. نو دا که له دې ساحې پمپ رامنځته شي هم 1242% پمپ کېدلی شي. نو دغه کوین لږ ریسک د نورو په نسبت باندې لري. ولې زه د دغه کوینونو په هکله پی پی کوین خصوصا داسې یو کوین ده چې فنډامنټل لحاظه هم قوي پروژه ده، داسې نه ښکاري لکه نورو میم کوینونو په څیر باندې. نو دغه کوینونه کولی شي موږ ته ډیره اندازه ګټه لاسته راکړي. دغه کوینونو کې کولی شو موږ 100 یا تر $1.5 پورې موږ سرمایه ګزاري وکړو او دغه $1.5 موږ ته په 2000 یا 4000 تر دغه ډالرو پورې بدل شي. موږ کولی شو دا هم له ځان سره واخلو او د اوږدمهال لپاره یې له ځان سره وساتو. او یو ورور یوه بله غوښتنه کړې وه ENSO، دا ما له ځان سره نوټ کړی ده. ENSO دا نه پوهېږم څنګه پروژه ده او نه یې په هکله خاص معلومات لرم، ولې که چېرته زه به بیا معلومات ورسره شریکم د ټلګرام چینل له لارې. اوس وختونو کې خو قوي ښکاري د نورو کوینونو په نسبت باندې. که چېرته ورته وګورو یو قوي پمپ یې شروع کړی دی، یعنې دغه ډراپ چې رامنځته شوی د 0.55 څخه دغسې پورته خواته حرکات ترسره کړی دی. که چېرته په لنډمهال ډول باندې دا د همدغه ټرین لاین سره خوا کې چلیږي. ګوره له دغه ساحې څخه موږ ټرین لاین ونیسو دغسې تر دغه ځای پورې. که چېرته بی ټي سي رینج څخه تر 450,000 پورې یا تر 250,000 پورې د بی ټي سي قیمت راځي، نو امکان لري د دغه کوین قیمت هم دغسې یو ورو ورو حرکاتو کې داسې رینج وهي، دغسې تر دغه پورې راسي، یعنې 70 سنټونو پورې د دې قیمت ډراپ وکړي او له هغه وروسته ورو ورو پورته خواته حرکات ترسره کړي. نو فنډامنټل لحاظ به یې زه وګورم، مارکیټ کیپ به یې هم وګورم، معلومات نه لرم د دې اړونده چې دا څه ډول یو پروژه ده او د کوم بخش پورې مربوطه پروژه ده.
نو که چېرته وګورو دغه پروژه نوې ده، تقریبا 2025 اکتوبر کې لیست شوی ده. نو اوسنۍ پروژه ده. امکان لري دغسې یو حرکات ترسره کړي، ولې که چېرته اوس ورته وګورم نو قوي پروژه غوندې ښکاري. تر دغه ساحې پورې ډراپ کېدلی سي، که چېرته دغه ټرین لاین ته بیا هم تر دغه ځای پورې راتللی سي، د ټرین لاین سره سم حرکت ترسره کړي، نو کېدلی سي تر دغه ساحې پورې راسي او له هغه وروسته پورته خواته حرکت ترسره کړي. نور به معلومات به یې زه وګورم چې دا څه ډول یوه پروژه ده. زه د دې اړونده معلومات نه لرم فنډامنټل، هغه به د ټلګرام چینل له لارې ورسره شریکه کړم، مشکل نشته. او بله مسله راځو یو بل کوین UAI، دغه کوین په هکله تاسو سره معلومات شریک کړي وو چې کېدلی سي له دغه ساحې څخه پمپ پکې رامنځته سي، او موږ ولیدو تقریبا دغه ساحې تقریبا 0.3 څخه د دې قیمت لاړ تر 0.50. کولی سئ ویډیو کې وګورئ، ما چې مخکې تحلیل ورباندې شریک کړی وو، هملته ویډیو کې معلومات شته. له دغه ساحې څخه موږ ویلي وو چې ممکن پمپ رامنځته سي. دا هغه ټرین لاین ده چې په اوږدمهاله توګه دغه کوین ورته وفادار پاتې شوی ده، او له همدغه ساحې څخه پمپ پکې رامنځته کیږي. اوږدمهاله ټرین لاین هم لري، اوږدمهاله ډول باندې هم له همدغه ټرین لاین څخه پورته خواته پمپ کېدلی سي. ګوره موږ څو ټرین لاین لرو. یو ټرین لاین دغه ده، بل ټرین لاین که چېرته له دې ساحې ونیسو، دا یې بل ټرین لاین ده. خو اوس فی الحال لپاره که له دغه ساحې دغسې یو ټرین لاین هم ونیسو، له دغه ساحې اوږدمهال لپاره دا هم یو ټرین لاین کېدلی سي. نو امکان لري دغه کوین نور هم پمپ وکړي. عموما دغه کوینونه ریسک لوړ ده. په اول وختونو کې هم ما چې تاسو ته یادوري وکړله، د دې کوین ریسک لوړ ده، اخیستل او نه اخیستل دا ستاسو خپله خوښه ده، تحقیق کولی شئ. ولې ما خپله اخیستی یو، ما تاسو ته یادوري وکړله چې ما پکې سرمایه‌ګذاري څه نه څه کړې ده. دلته اوس ښه خبره څه شی ده د دې کوین په هکله؟ د دې کوین په هکله ښه خبره بیا دا ده چې دغه ساحه بریک شوې ده، او ما ویلي وو که چېرته دغه ساحه بریک کېږي نو دا کوین کېدلی سي نور هم پورته لاړ سي. یعنې دغه مې لومړني ټارګېټونه ښودلي وو چې تر دغه ځایونو پورې تللی سي، یا تر $1 پورې هم تللی سي. اوس لپاره باید څه وکړو؟ زما په نظر باندې که چېرته د دې کوین قیمت راځي تر دغه ځای پورې، بیا هم د تشویش وړ خبره نه ده. که تر دغه ځای پورې راځي د تشویش وړ خبره نه ده. خو مهمه مسله دا ده چې دلته په بریالیتوب سره ریټیسټ ترسره کړي، 0.30 پورې راسي، یا تر دغه ساحې پورې راسي، یا 30 شاوخوا پورې راسي، او له هغه وروسته بیرته پمپ پیل کې شروع کړي. نو زموږ تاسې که چېرته دغه ساحه بریک سي، دغه ساحه مهمه ساحه هم دغه د اوس لپاره که چېرته دغه ساحه بریک سي، زه باوري یم چې د لویو ټریډرانو لخوا به دغه کوین ټارګېټ سي. عیناً لکه په تېر کې چې کوینونه ټارګېټ کېدلی سي، دغه کوین د هغوی لخوا ټارګېټ سي او یو قوي پمپ پکې رامنځته سي. نو امکان بیا دا ده اوس لپاره د دغو دوو یو سپورټ او ریزسټنس لیولو ترمنځ رینج ووهي، او له هغه وروسته تر $2.5 یا تر دې هم پورته لاړ سي. ولې لویو ټریډرانو پورې به اړه لري. کېدلی سي که چېرته د نورو کوینونو په څېر باندې یو څه ترسره کړي، کېدلی سي تر $15 پورې هم د دې قیمت لاړ سي. یعنې د دې کوین ریسک لوړ ده. فلحال هغه کسان چې په ویره کې وي، یا دا وایي چې کېدلی سي موږ دغه ګټه له لاسه وځي، کولی سي مثال خرڅ کړي، مشکل نشته. یعنې موږ ته یې ګټه راکړې ده، له دغه ځای څخه یې تر دغه ځای پورې پمپ کړې ده، ښه ګټه یې راکړې ده. یعنې په هر کوین کې چې د UAI موږ کوم کوین اخیستی ده، 20 سنټه یا له دې هم یو څه 21-22 سنټه یې موږ ته ګټه راکړې په هر کوین کې. نو که چېرته اوس لپاره دلته ریټیسټ رامنځته سي، په دغه ځای کې امکان شته چې نور هم پورته خواته راسي. یو ریټیسټ خو دا هم وګوره،
دلته بریک آوټ رامنځته څه بریک آوټ رامنځته څه په یو کینډل سره ریټیسټ رامنځته څه د دې اړوند به زه بیا په راتلونکو ویډیوګانو کې معلومات شریکم چې په یو کینډل سره څه ډول ریټیسټ رامنځته کېدلی شي. دلته ریټیسټ هم رامنځته شوی تر دغه ساحې پورې راغلی او بیا پمپ پکې رامنځته شوی. اوس کېدلی شي تر دغه ساحې بیا راسي مثال بیرته پورته خواته حرکت ترسره کړي. خو ښه خبره دا ده چې لوی ټریډرانو لخوا ټارګیټ سي او له هغه وروسته پورته خواته حرکت وکړي. په تخنیکي لحاظ باندې قوي ښکاري، یعنې د پمپ امکان نور هم پکې شته. خو نور وګورو د لوی ټریډرانو لخوا چې تر څه وخته دوی هولډ کوي او نور هم داخليږي او که نه. نو دا د یو ای آی کوین چې ما په هکله له تاسو سره معلومات شریک کړي وو. یو بلیس کوین ده. بلیس کوین هم اوس مهال ښه قوي پمپ شروع کړی ده، خو ریسک یې لږ لوړ ده. نو ښه خبره ده چې له دې څخه لرې واوسو او یعنې په تخنیکي لحاظ بولش ښکاري که چېرته وګورو. خو دا کوینونه عموما ریسک یې لوړ ده او خطر زیات لري. که چېرته دلته وګورو یو باکس بریک کړی ده. عموما دا باکس چې بریک سي دغه کوینونه بیا یو قوي پمپ ترسره کوي. خو که چېرته لوی ټریډران په دې نظر وساتي. ګوره دلته که چېرته وګورو په اوږدمهاله توګه دغه باکس چې د دې لپاره وو دا بریک شوی ده. خو مهمه دا ده لکه د تیر په څېر دغسې یو څه پیښ نه سي، بیرته په ناڅاپي ډول ډراپ ترسره نه کړي. دا خطر ده چې یو څه ناڅه ویره یې رامنځته کړې ده. دلته یې بل باکس ده. ګوره کوچنی باکس که له دغه ساحې څخه ونیسو تر دغه ساحې پورې، نو دغه ساحه یې هم بریک کړې ده. نو که چېرته تر دغه ساحې پورې د دې قیمت راځي، یعنې ډراپ وکړي 0.012 پورې، نو بیا هم یو خوشخبري پکې راسي، یو ښه کینډل قوي کینډل پکې راسي په ویک سره. نو امکان لري چې نور هم لوړ لاړ شي، دغه ټارګیټ بریک کړي. دغه ټارګیټ چې مخکې جوړ کړی 0.34 15 له هغه وروسته ټارګیټ ممکن دغه ساحې واوسي 0.015 یا کېدلی شي له دې هم پورته خواته لاړ شي، ځکه دا کوینونه ډېر بل ډول دي. 0.1 پورې هم لاړ شي د دې کوینونو قیمت. نو اوس لپاره امکان لري پمپ پکې رامنځته شي. خو ستاسو خپله خوښه ده که ریسک اخلی او که نه اخلی. خصوصا زه د دغه کوینونو کې د ریسک اخیستلو په دغسې حالات کې موافق نه یم چې ریسک پکې واخلو. نو دا و د نن ورځې معلومات. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړم، لکه دغه کومې کورسونه چې ما پیل کړي وو هغه په نیمایي کې پاتې دي، همغه په هکله به هم له تاسو سره معلومات شریک کړم. نور مو په الله سپارم. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، کور مو ودان چې تر اوسه پورې زموږ سره پاتې شوئ. خوشحاله اوسئ. راتلونکي کې انشاءالله همغه کورس ته هم بیرته ادامه ورکوم.